د فکري جګړې ډولونه. فکري جګړه پر دوه ډوله ده. لومړی ډول یې استشراق دی چې د مستشرقین لخوا پر مخ باندې بیول کیږي. د مستشرقین وظیفه دا ده چې د خلکو عقیده خراب کړي، د اسلام او د هغه د اصولو په نسبت د خلکو باورونه ضعیف کړي او د لاندې طریقو څخه په استفاده د خلکو په اذهانو کې شبهات پیدا کوي. اول، په اسلام کې د شبهاتو د ایجاد لارې، یعنی په قرآن، حدیث، فقه، صحابه، مجتهدین، علما او مذاهب باندې د خلکو په منځ کې بې باوري او بې اعتمادي پیدا کول. د عامو مسلمانانو او علماو ترمنځ واټن پیدا کول. د استشراقي عالم نمایانو په هر ځای کې ګمارل او هغوی په واسطه خلکو ته مسائل او احکام غلط بیانول. دویم، د نړۍ په مختلفو ژبو باندې د انجیل خپرول او په ډیرو ګڼو طریقو یې په خلکو کې ویشل. دریم، د ځینو راډیویي او تلویزیوني پروګرامو د نشر کولو له لارې مسیحیت ته مسلمانان دعوتول، چې د افغانستان لپاره د راډیو صدای زندگی، تلویزیون راز زندگی او تلویزیون پنجره نور په نامه همدا اوس پښتو او دري ژبو نشریات کوي او خلک د اسلام پر ضد مسیحیت او کفر ته رابولي. څلورم، د مسلمانانو په منځ کې د جهاد د بدنامولو او د مجاهدینو د متهم کولو له لارې د ځان لپاره تبلیغ کوي. په دې معنا سره چې دغه خلک مجاهدین خلکو ته بد معرفي کوي، په مجاهدینو پسې خبرې کوي، د هغو کار او جهاد ته بربادي، خرابي او رانوونکې جګړه وایي. د دې لپاره چې د دوی په وړاندې مقاومت بند سي، ځکه یوازینۍ ډله چې تل د کفارو په مقابل کې ولاړه ده هغه مجاهدین دي. نو دوی د دې کوشش کوي چې ترڅو مجاهدین بدنام کړي او مسلمانان یې د ملتیا څخه خلاص وګرځوي. پنځم، په مسلمانانو کې د اختلاف پیدا کولو له لارې کوشش کوي ځانونه خپلو اهدافو ته ورسوي، په خاصه توګه په ځینو فرعي مسایلو او قومي خبرو کې. ځکه په مسلمانانو کې اختلاف د دې سبب جوړیږي چې مسلمانان دې په خپل منځ کې سره اخته سي. نو کله چې مسلمانان په خپل منځ کې سره اخته سي، بیا نو دوی ته میدان خالی کیږي او خپل کارونه په پوره ډاډ سره کولی سي. شپږم، په حقاني علماو پسې د منفي تبلیغاتو له لارې غواړي خپل دعوت ته لاره اواره کړي. ځکه چې کله حقاني علما په مسلمانانو کې بدنام کړي، مسلمانان د علماو څخه فاصله پیدا کوي، چې په نتیجه کې خلک د دین څخه لرې کیږي او د ګمراهانو انسانانو پر خبرو باندې غوږ نیسي، چې په دې وخت کې استشراقیان هم